کله چې موږ حضرت عثمان په اړه خبره کوو نو موږ د هغې کس خبره کوو چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم خپلې لور ام کلثوم ته ویلي وو کوم د حضرت عثمان ښځه وه. نو هغوی ویل چې نور څوک هم زما سره او زموږ پلار ابراهیم علیه السلام سره دومره مشابهت نه لري څومره چې عثمان، یعنی حضرت عثمان د نبی صلی الله علیه وسلم او ابراهیم علیه السلام غوندې کې ښکارېدو. کله چې تاسو دا لولئ چې نه هغه ډېر دنګ و نه ډېر ټیټ و او هغوی تور اوږد ویښته وو، مخ باندې لږ شان سوروالی و او پلنې اوږې وې، نو دا ټول د نبي صلی الله علیه وسلم په اړه کې تفصیلات دي. او عبدالرحمن ابن حزم ویل چې ما خپل ژوند کې حضرت عثمان نه زیات نور څوک هم ښکلی نه دی لیدلی، چې هغوی شخصیت ډېر زیات ښکلی و او هغوی کې ډېره زیاته حیا وه. نو هغوی کې دومره حیا وه چې یو روایت کې دا هم راځي چې هغوی ته جامې بدلولو کې به هم شرم محسوس کېدو. نو کله چې هغوی نبی صلی الله علیه وسلم سره خپل ښي لاس باندې بیعت کړی و، نو هغوی به ټول عمر به هغه لاس خپل بدن کې څه داسې ځای کې به نه لګاو. نو دومره هغوی کې حیا او احترام و او هغوی به ډېرې روغ خبرې کولې، دومره چې یو کس ته به هغوی ته اورېدو دپاره به ډېر نږدې تلل پرېوتل. نو هغوی به همیشه ډېر نرمي سره او ډېر په ارامه خبره به کوله او نبی صلی الله علیه وسلم به خپل حیا او شرم په وجه پیژنده کېدو او هغوی به هم د حضرت عثمان ډېر عزت او قدر کو. نو حضرت عایشه روایت کړی دی چې یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ناست و، نو هغوی د مبارکه پنډۍ لږه ښکارېده. نو داسې وشو چې لږ ساعت کې حضرت ابوبکر راغی، خو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه شان ناست و، سینګه چاول ناست و. او بیا حضرت عمر راغی او هغوی څه خبره وکړه او بیا لاړ. نو کله چې حضرت عمر لاړ، لږ وخت تیر شو او حضرت عثمان دنه راتلو اجازه ته وغوښتو. نو هغوی نیغ کېناستل او خپله پنډۍ پټه کړه. نو بیا وروستو حضرت عایشه هغوی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، موږ خبر یو چې حضرت عمر او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنهما درجه حضرت عثمان نه اوچته ده. کله چې هغوی دواړه رالل نو تاسو خپل ځای نه ونه خوځېدئ او خپله پنډۍ نه وه پټه کړې، خو څه وخت چې حضرت عثمان راغی نو تاسو ځان سم کو او نیغ کېناستئ. نو دلته بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه: الا استحیي من رجل تستحیي منه الملائکه، چې زه هغې کس نه دې ولې نه شرمېږم کوم نه چې فرشتې هم شرمېږي. نو لږ سوچ وکړه چې هغه څنګه کس و چې چا موجودیت کې فرشتو هم حیا کوله.